سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. ملګري مو زیات سوي دي له تودې چینې څخه تقریبا 15 کیلومتره مخته راغلي یو. ډېر ښه خوند کوي د خپل وطن دغه سپېره دښتونه هم خوند کوي. څه کوو داسې اپارتمانونه، څه کوو داسې تعمیرونه چې په هغه کې امن نه وي، په هغه کې د ژوند حق نه وي. زما په اند د ټولو افغانان د دغه سپېرو دښتو غوښتنه وکړو، اما نه د هغه اپارتمانونو چې زموږ د افغانانو ژوند خوندي نه وي پکښې، او همیشه یې ژوند ته خطر. لنډه یې دا څه ووایم، د وطن دغه سپېره دښتې مې تر هر څه خوښې دي، خو په امن که امن نه وي نو څه به کومه. دا اپارتمانونه یوازې د اپارتمانو لپاره لومړی باید امن راولو، که امن نه وي اپارتمانونه هیڅ ګټه نه لري. نو ملګرو ځم، ښې چارې ولرئ، ښه وخت، خدای په امان.